بالاخره د داعش مشر القریشي ووژل شو. بایدن سوریه کې مهم تروریستي ګواښ له منځه ولاړ. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چانل سبسکرایب کړئ. د داعش مشر القریشي ووژل شو. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي چې ځانګړو امریکایي ځواکونو لوري تېره شپه د اسلامي دولت ډلې مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي له وژلو سره په سوریه کې یو مهم تروریستي ګواښ له منځه ولاړ. جو بایدن پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د القریشي مړینه تایید کړه او څرګنده یې کړه چې امریکایي ځواکونو ده ته ورنږدې کېدل له ویرې پر ځان چاودنه وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه القریشي پرته له دې چې په دې ودانۍ کې چې دی و خپلې کورنۍ یا نورو ته پام وکړي پر ځای یې چاودنه وکړه او له دې پاتې شو د خپلو جرمونو په خاطر عدالت ته وړاندې شي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د دې ادارو به له شریکانو سره هڅو ته دوام ورکوي چې پر داعش فشار پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشرۍ وینا عملیاتو په ټوله نړۍ کې ترهګرو ته یو پیاوړی پیغام ورکړ. د عملیات دا ثابتوي چې امریکا دا توان لري چې ترهګرو ته که د نړۍ په هر ځای کې پټ شوي وي ورسیږي او ویې ځپي. تر دې غونډې مخکې ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویلي و چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو د تروریستانو پر ضد عملیات ترسره کړي دي او دا پوځیان بېرته روغ رمټ خپلو ځایونو ته ستانه شوي دي. بل لور ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي د عملیات داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخ عملیاتونو یوه برخه وه.